فلسطینی قضیه، حقائق او واقعتونه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د فلسطین مسیحان قدرمنو وړونو، د فلسطین مسیحان هم هغسې د ظلم، زور او بېکوره کېدو ښکار سول لکه د فلسطین مسلمانان. هغوی له لومړیو شیبو د اشغال پر وړاندې د فلسطین په ملي مبارزه کې ګډون وکړ. د صهیونیستي پروژې پر ضد یې د ملي یووالي او ټولنیز یوځایوالي یو ژوندی مثال راژوندی کړ او د فلسطین د عروبت د دفاع لپاره یې له کلمې، قلم او وسلې کار واخیست. هغوی د سیمې په هویت، ژبې او میراث په غېږه کې خپل تمدني تړاو څرګند کړ. اسلام او وطن پالنه قدرمنو وړونو، د وطن مینه د خاورې، ولس او مقدساتو دفاع یو شرعي مسؤلیت او یو انساني حق دی. ملي احساسات، د قوم او قبیلې مینه طبیعي چلند دی، تر هغه چې حلال حرام نه کړي او د نورو له حقونو څخه څه کم نه کړي. د فلسطین لپاره د مبارزې ټولې کړۍ، که ملي وي، که عربي وي، که اسلامي وي او که انساني وي، باید سره یو ځای همغږي او پیاوړې سي، نه دا چې یو له بل سره په ټکر کې وکارول سي. له بلې خوا د ټولنې د ناروغیو درملنه، د تمدني پرمختګ او د اسلامي دولت د ځواکمنېدو لپاره هڅې، د عربي او اسلامي یووالي د ټینګېدو هڅې او همدارنګه د فلسطین د ازادۍ هڅې ټولې یو له بل سره تړلې دي. دا ټول د یو بل متمم دي، یو بل ته خدمت کوي او کولی سي پرته د تضاد او ټکره څنګ په څنګ پر مخ ولاړ سي. قدرمنو اوریدونکو، اسلام د سولې دین دی. الله تعالی السلام دی. د مسلمانانو ترمنځ یې تحیه السلام ده او جنت د دارالاسلام په نوم یاد شوی. په اسلام کې له نورو ملتونو سره اړیکې د مذهبي زغم، پیژندګلوۍ، سوله ایز ګډ ژوند او د ښې طریقې پر بنسټ د خبرو اترو پر محور ولاړ دی. له همدې امله اسلام د ترهګرۍ او د بېګناه خلکو د وژل کېدو پر ضد دی. په عین وخت کې اسلام د حق، عدالت او ازادي دین دی. مسلمانان نه دا مني چې ظلم پر وسي او نه دا مني چې پر نورو ظلم وکړي. هغوی دې ته غاړه نه ایږدي چې په خپل دین کې تحقیر او ټیټوالی ومني، بلکې د خپل کرامت، خاورې او مقدساتو د دفاع لپاره خپل هر څه قربانوي. په فلسطین کې په هیڅ توګه داسې سوله نشي ټینګېدلی چې پر هغه ولس پر ظلم، د حقونو پر غصب او د خلکو پر بېکوره کولو ولاړ وي. د زورواکۍ شرطونه پر یوه کمزوري ولس تحمیلول کېدلی سي او د لنډمهاله جوړجاړۍ سبب سي، خو هیڅکله به د تلپاتې سولې لامل نسي. د فلسطین د ازادۍ لپاره جهاد به د هر باعزته انسان پر غاړه یو واجب، یو ویاړ او یو ویاړلی نښان پاتې سي. البته صهیونیستي او لویدیځه رسنۍ به تر طغیان لاندې د ترهګرۍ او سولې پر کلمو لوبې کوي. د یهودو په اړه دریځ. قدرمنو وړونو، مسلمانان له یهودانو سره د دې لپاره نه جنګیږي چې هغوی یهودان دي. د اسلام په بنسټ کې د اهل کتابو او اهل ذمې سره د اړیکو اصل عدالت، احسان، دیني ازادۍ او د بشپړو وطنوالۍ حقونه ورکول دي. د یهودي او یهودات ستونزه او د صامت ضد دښمنۍ ریښې په اروپا کې راپیدا سوي، نه په اسلامي نړۍ کې. په حقیقت کې یهودان به د اروپا له مذهبي او قومي تعصب او ځورونې نه اسلامي هیوادونو ته د خوندي پناه ځای په توګه تښتېدل. مسلمانان یوازې له هغو یهودي صهیونیستیانو سره جنګیږي چې د فلسطین خاورې غصب کړي، د هغې ولس یې بېکوره کړی او د هغې مقدسات یې تر پښو لاندې کړي. مسلمانان د هرې هغې ډلې او هغه قوم پر وړاندې درېږي چې د دوی د خاورې د اشغال هڅه وکړي، که هر دین او هر قوم ولري. فلسطین د امت مرکزي قضیه. وړونو، کله چې د ازادۍ د مبارزو او د امت له دشمنانو
او استعمار سره د مقابلې خبرې راځي، د فلسطین قضیه د اسلامي امت مرکزي قضیه ده، نه یوازې د هغې د دیني او ستراتیژیک ارزښت له امله، بلکې ځکه هم چې صهیونیستي پروژه یوه نړیواله یرغلګره پروژه ده چې فلسطین د امت د کمزوري کولو او د هغې د ټوټې کولو او د هغې د راویښېدو د مخنیوي لپاره د اډې په توګه غوره کړې. له بلې خوا د فلسطین قضیه هغه ګډه موضوع ده چې عرب او مسلمانان ټول سره پرې راټولیږي او د هغې د نصرت په لاره کې یو موټی کیږي، که څه هم هر ډول خپلمنځي اختلافات ولري. د فلسطین قضیه د امت د لارې یعنې قبله ده، ځکه د امت کلتوري او د هغې پر بنسټ بیرته خپل مرکزي دشمن ته متوجه کیږي او له قومي، مذهبي او سیمه ایزو اختلافات یې لیرې کوي. د فلسطین قضیه د امت ته پورته کېدو یعنې رافعه پورته کوونکې وسله ده، ځکه د هغې ازادول د امت له راویښوونکي بدلون، د هغې له لوړوالي او د هغې له تمدني حضور سره تړلي دي. د فلسطین د اولس د صبر او مقاومت بیلګه د امت لپاره د الهام او د ستر ځواک سرچینه ده. په همدې توګه د فلسطین قضیه د امت په سترګو کې د عزت زینه ده، د هغو لپاره چې ملاتړ یې کوي، مرسته ورسره کوي او د ازادۍ لپاره جهاد کوي. په مقابل کې دا قضیه د بې وفاو او جفاکارانو رسوا کوونکې هنداره ده، ځکه د اقصی، بیت المقدس او د مبارکې خاورې په جګړه کې دا پیژندل کیږي چې څوک رښتینی دی او څوک دروغجن، چې د منافق، دشمن او مزدور په توګه د امت له سترګو لویږي. اسلامي لید د فلسطین د ازادۍ په اړه. وروڼو، اسلام باید هغه بنسټ وي چې د ازادۍ پروژه یې پرې ولاړه وي او د صهیونیستي پروژې د ماتولو احساس جوړ کړي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی د خپلو مخلصونو بندګانو د نصرت ژمنه کړې ده، ځکه چې اسلام د امت عقیده ده او د هغې د نیکمرغۍ او فلاح سرچینه ده، ځکه چې اسلام تر ټولو ستر ځواک دی چې د اولسونو د تنظیم او توحید او د هغوی د انرژي د راټولولو وړتیا لري، ځکه چې د تاریخ تجربو یعنی که د بیت المقدس د فتح خبره او که د صلیبیانو او تتریانو د هغې د ازادۍ خبره د اسلامي حل بریا ثابته کړي او زموږ د معاصر تاریخ تجربو او د نورو ایډیالوژیو ناکامۍ په ډاګه کړې ده. اسلامي حل نه مذهبي تعصب دی، نه نژاد پالنه او نه ځانګوښتوب دی. دا د اقلیتونو د خپلو یا له صحنې د شړلو معنا نه لري او نه د دیني جبر، بلکې یو تمدني پروژه ده چې د خلاصون، انعطاف او پراخوالي ځانګړنې لري او هر هغه لوري ته ځای ورکوي چې د ازادۍ په پروژه کې د ګډون نیت او وړتیا ولري، څو د خپل اخلاص او وړتیا پر بنسټ خپله ونډه واخلي. د اسلامي حل تر ټولو مهمې ځانګړنې: لومړی، اسلام د عقیدې، سلوک او د ژوند له لارې په توګه منل او په هغه څه حکم کول چې الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي. دویم، د یو مؤمنې، وړتیا لرونکي او رښتینې مشرتابه شتون چې د صهیونیستي پروژې پر وړاندې د مبارزې او د هغې د ماتولو جوګه وي. دریم، د صهیونیستي دښمن پر وړاندې د مبارزې دایره پراخول، څو دا یوازې د فلسطینیانو یا عربو مسؤلیت نه دی، بلکې د هر مسلمان، بلکې د هر هغه انسان مسؤلیت وي چې د حق، عدالت او ازادي دفاع کوي، ځکه د فلسطین ازادول پر هر مسلمان باندې د فرض عین په توګه دی او ځکه چې صهیونیستیان خپله پروژه په نړیوال او منظم ډول پر مخ وړي، نو باید په ورته کچه نړیواله مقابله وسي. څلورم، د فلسطین د ولس ملاتړ او مرسته او د ټولو ممکنه وسایلو پر کارولو او د هغه سمبالول او پیاوړي کول. همدغه ولس د اسلامي امت د دفاع لومړۍ کرښه ده، باید پر خپلې خاورې کلک پاتې سي او خپل مقاومت او جهاد ته دوام ورکړي. پنځم، د یوې تمدني راوښوونکي لپاره هڅې چې زموږ په ټولنو کې سیاسي، اقتصادي، علمي او پوځي پراختیا ته لاره هواره کړي او د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره د ننوتلو دروازې سي. په ځانګړې توګه د فلسطین شاوخوا ستراتیژیک چاپیریال کې څو مسلمانان خپله د جهاد، د مصارفو او د ازادۍ د بارونو
د پورته کولو توان ولري او د تمکین د خلافت په شان د ځمکې د وراثت او د بشریت د رهبري شرایط پوره کړي. د فلسطین قضیه د لویو انساني اړخونو لرونکې ده، ځکه دا د هغو پر وړاندې د مظلوم چغه ده چې د بشري حقونو دعوه کوي، او دا قضیه د نړیوال نظام کړګړنه صحرا او دوه ګوني معیارونه رسوا کوي او له کرکجن منافقته یې پرده پورته کوي. په فلسطین د اسلامي نړۍ په زړه کې د صهیونیستي دولت شتون او د امریکا او لویدیځ بې حده ملاتړ به تل هغه لمبه وي چې د نړیوالې سولې د چاودونکو ګواښ به رامنځته کوي. مسلمانان به د وخت په تېرېدو د ځواک وسایل له لاسه ورکړي او هغوی هیڅکله د خپلې خاورې له پرېښودو سره موافق نه دي او نه به وي. صهیونیستي خوځښت او د فلسطین اشغال د لویدیځ اروپایي استعماري دود وروستی پاتې سوی انځور دی. هغوی هغه استعمار چې له نورو سیمو ورک سوی او باید ژر یا وروسته له فلسطینه هم ورک سي. د فلسطین د ازادۍ دنده یوازې یوه سیمه ایزه دنده نه ده، بلکې یوه انساني او تمدني دنده ده چې د نړۍ ولسونه او هیوادونه پکښې برخه لري. د بني اسرائیلو لوړتیا یا د یهودي صهیونیستي برلاسي د ځمکې پر مخ یو نه انکارېدونکی واقعیت دی. د یهودي صهیونیستي نفوذ شتون په نړیوال پرېکړه کوونکو او اغېز لرونکو کړیو کې ښکاره او محسوس دی، که په سیاست کې وي، که په رسنیو کې وي، که په اقتصاد کې وي، په ځانګړې توګه په امریکا کې. موږ چې دا حقیقت یادوو، دا نه د نژاد پالنې له مخې، نه د سیامت دښمنۍ له مخې او نه هم د کینې او کرکې له خپرولو له مخې، ځکه تمدني برتري په خپله یو ستایل سوی او مطلوب امر دی، خو په دې شرط چې د انسانیت په خدمت او د هغې د پرمختګ لپاره وکارول سي، نه د ظلم، فساد او د نورو د حقونو د غصب لپاره. که خدای سبحانه وتعالی یهودانو ته د نفوذ او برلاسي وسایل ورکړي، دا خبره باید نه مبالغه سي او نه داسې وګڼل سي چې هغوی د هرې پیښې تر شا دي، یا دا چې هغوی د خدای نه ماتونکي تقدیر دی. هغوی هم د خدای مخلوق دی او د کائناتو د مسنتو تابع دي. د ټکر، ازمویښت او د ورځو د تبادلې قوانین پرې روان او جاري دي. که دوی د خدای په تقدیر او د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ، یعنی د الله پرستۍ او د خلکو پرستۍ او د خپلې هڅې، زحمت او ښه تنظیم له لارې بریا ترلاسه کړې، نو په خپل تاریخ کې یې ګڼې غمیزې او ناکامۍ هم لیدلې دي. پر همدې بنسټ دې لوړتیا ته باید داسې وکتل سي لکه یو خلیج چې مسلمانان دې ته وهڅوي چې د دې مقابلې ته ځان چمتو کړي، د خلافت د شرایطو بشپړونه وکړي او د تمدني رویښونکي نهضت په لور ګام واخلي. د یهودي صهیونیستي پروژې ماتې او نابودۍ په فلسطین کې نه یوازې یوه شونې خبره ده، بلکې یوه یقیني او حتمي واقعیت دی. دا ځکه چې دا یوه رباني زیری دی چې په قرآن کریم کې راغلی دی، هغه کتاب چې نه له مخې او نه له شا باطل ورته لاره مومي. دا هم هغه نبوي بشارت دی چې رښتینی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی، هغه چې هیڅکله د خپلو نفسي غوښتنو له مخې خبرې نه کوي. سربیره پر دې په کائناتو کې د الله سبحانه وتعالی سنتونه او د تاریخ تجربې موږ ته ښیي چې ظلم نه پاتې کیږي، حتمي ده چې پر ظالم به بیرته مهال را وګرځي او هیڅ هغه حق له منځه نه ځي چې د هغه لپاره غوښتونکي او ملاتړي وي. کله چې امت خپل رب ته ستون سي، خپل یووالی ټینګ کړي او د خپل عزت او ځواک وسایل بیرته ترلاسه کړي، نو د خدای جل جلاله په مرسته به حتما د بریا او ازادۍ په درشل پښه ایږدي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د فلسطیني قضیې خپرونه چې ما سراج تاسو حضور ته وړاندې کړه. تر یوې بلې خپرونې چې ستاسو حضور ته حاضریږو، تر هغه وخته مو پر پاک سپیڅلي لایزال رب سپارم. شاد، آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.